علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړه خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاست ملګرو. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د یو نوي او خوندور سټینګ سره راغلی یم ملګرو، چې کله هم دا سټینګ تاسو په خپل یوټیوب چینل کې وکړئ ملګرو، نو ستاسو د یوټیوب چینل سبسکرایبر به ورځ تر بلې زیاتیږي ملګرو. نو دا یو ډېر خوندور او ښایسته سټینګ دی ملګرو، په خاصتا د هغو یوټیوبرانو دپاره دی چې اوس یوټیوب چینل یې جوړې کړی دي ملګرو. داسې یوټیوبران شته چې یوټیوب چینل جوړ کړي ملګرو او د هغوی یوټیوب چینل پرمختګ نه کوي، سبسکرایبر یې نه زیاتیږي ملګرو، نو دوی ډېر خفه وي او یوټیوب چینل ته د پای ټکی کږدي، نور یې پر مخ نه بیایي ملګرو. نو ډېره خوندوره او ښایسته ویډیو د ویډیو تر پایه وګورئ تر څو په ټول سټینګ باندې پوه شئ ملګرو. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، په دې سور سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ، ورسره په څنګ کې د ګنټې نښان او په آل باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو په دغه یوټیوب چینل کې تاسو هرډول معلومات ترلاسه کولی شئ ملګرو، سندري، ټوکې، ټکالې او داسې نور. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دې لپاره به تاسو لومړی ګوګل کروم ته راشئ. چې کله ګوګل کروم ته راغلاست په ګوګل کروم کې به تاسو سرچ کوئ یوټیوب .com. چې کله مو هم دا سرچ کړو ملګرو، دا به تاسو ډیسکټاپ سایز ته واړوئ ملګرو. غلط سرچ شو ملګرو، بښنه غواړم. www. نو دا دی ملګرو، دا سرچ صحیح شو ملګرو، تاسو به سرچ کړئ www.youtube.com. دلته به تاسو خپل چینل له مخه کې خلاص کړی وي ملګرو، نو ما خپل چینل خلاص کړی دی له مخې، نو دا به تاسو داسې نږدې کوئ. چې کله مو هم نږدې کړو بیا چې تاسو دا د چینل تصویر وینئ ملګرو، په دې کونج کې زه تاسو ته وښیم، دا د چینل تصویر وینئ، پر دې ځای باندې مو چې کله کلیک وکړو بیا به تاسو ته راواوړي ملګرو، پر دې ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې یو هر چینل باندې به کلیک وکړئ ملګرو. چې کله پر دې ځای باندې کلیک وکړو، لږ صبر ورته کوو ملګرو، تاسو ته به داسې صفحه راخلاصه شي ملګرو، نو تاسو به بیا په دې کسټمایز چینل باندې کلیک وکړئ ملګرو. په دې کسټمایز چینل باندې به کلیک وکړئ. چې کله پر دې ځای باندې کلیک وکړو، لږ صبر ورته کوو ملګرو تر څو دا سایټ خلاص شي چې زه تاسو ته دا سټینګ وښیم ملګرو. نو ډېر خوندور او ښایسته سټینګ دی ملګرو، په خپل یوټیوب چینل کې خامخا وکړئ. ډېرو یوټیوبرانو خپل یوټیوب چینل یې پر دې سټینګ باندې مخ ته بوولی دی ملګرو، نو ما هم په خپل یوټیوب چینل کې دا سټینګ کړی دی ملګرو. لږ صبر ورته کوو تر څو دا سایټ خلاص شي ملګرو. دا دی ملګرو، دا سایټ خلاص شو ملګرو، نو بیا به تاسو راسئ پر دې ځای باندې به کلیک وکړئ، په دې کونج کې دا سټینګ نښان، په دې کونج کې به دې سټینګ نښان باندې به کلیک وکړئ. پر دې سټینګ نښان باندې چې کله کلیک وکړو بیا په چینل باندې کلیک وکړئ. په دې چینل باندې مې چې کله کلیک وکړو، چینل، په دې چینل باندې به کلیک وکړئ ملګرو، نو دلته بیا تاسو راسئ ایډوانس سټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دې دوم باندې. چې کله پر دې ځای باندې کلیک وکړو ملګرو، بیا به تاسو لږ لاندې راسئ ملګرو، نو بیا په دې سبسکرایب کاونټ باندې کلیک وکړئ. پر دې ځای مو چې کله کلیک وکړو ملګرو، دا ځای به ستاسو په چې لومړی تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ نو دا ځای به داسې ډک وي ملګرو. چې کله هم داسې دا ډک و ملګرو، بیا به تاسو پر دې ځای باندې کلیک وکړئ ملګرو، دا به بیرته تاسو له دې ځای نه واخلئ ملګرو داسې. چې کله هم دا واخیست ملګرو، بیا به راسئ دلته په دې سیو آپشن باندې به کلیک وکړئ، په دې کونج کې سیو آپشن،
نو دا سټینګ ما په خپل یوټیوب چینل کې کړی دی ملګرو. دا سټینګ د یوټیوب سبسکرایب پټولو دپاره دی چې تاسو خپل د یوټیوب سبسکرایب څنګه پټ کړئ ملګرو. نو دا ډېر خوندور او ښایسته سټینګ دی ملګرو چې کله هم بیا څوک ستاسو د یوټیوب سبسکرایب وویني ملګرو، چې کله هم د یوټیوب سبسکرایب کم وي نو هغه ستاسو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کوي ملګرو. نو دا سټینګ په خپل یوټیوب چینل کې وکړئ چې تر څو بل چاته ستاسو د یوټیوب چینل سبسکرایب ښکاره نه شي ملګرو. نو دا وه نننۍ ویډیو، هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي ملګرو. ویډیو ته لایک درسره ورکړئ. تر بلې ویډیو ته خدای په امان.